نو الله جل جلاله نبی علیه السلام ته فرمایي وانحکم بینهم بما انزل الله چې بس ته د دې په مابینځ کې فیصله وکړه په هغه څه کوم چې پر تا نازل سوي دي مثلا چې کوم الله نازل کړي دي د هغه مطابق دوی خو دا ویله پرون چې تېر شوله چې موږ د دې یهودو یا د عیسایانو معزز خلک یو که چیرې موږ ایمان راوړو نو په موږ پسې دا ټوله ایمان راوړي خو زموږ د ایمان د راوړلو شرط دا دی چې ته دغه فیصله زموږ مطابق وکړه چې موږ څنګه وایي هغسې وکړه که د هغسې وکړه موږ به ټول ایمان راوړو چې موږ ایمان راوړي دا نور به هم پسې ایمان راوړو یعنې دی په نبي علیه الصلاة وسلام ته اسلام په رشوت کې ورکاو خو نبي علیه السلام نه چې څه الله وایي څه آسماني خبرې دي پر هغه به عمل کېږي که ته اسلام راوړي او که نه راوړي ولا تتبع اهواءهم الله فرمایي چې ته د دوی پر خواهشاتو باندې مه ځه یعنې چې دوی کوم فرمایش ستاسې کوي پر هغه فرمایش مه ځه واحذرهم ځان ځینې وساته ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک یعنې نبي علیه الصلاة وسلام تعالی فرمایي چې ته د دوی څه ځان وساته داسې نه یي چې د آسماني د ځینو حکمونو څه تاوان اړوي یعنی ته به دا خاطر وکړې چې دوی به اسلام راوړي ایمان به راوړي لیکن په غرض او په مقصد چې څوک شی راوړي هغه شی پر مخ نه ځي یو دا دی چې د دلایلو پر بنیاد د حقانیت پر بنیاد چې دا شی زما زړه تسلیم کړي یو دا دی د لالچ پر بنیاد د لالچ پر بنیاد باندې څوک یو شی قبلوي هغه شی مخ ته نه ځي